د هلک د جنۍ لپاره موبایل خرڅ کو خو د جنۍ وسره په اخر کې څه ګیم وکړو ملګرو ویډیو را سره وګوره ډیره عبرتناکه ویډیو د ملګرو د جنۍ او د هلک د یو بل سره مینه محبت کول او د جنۍ او د هلک به د شپې لګیا په مخه خبرې به کولې او د جنۍ چې دا نو د یو ورځ چې دا نو د جنۍ بازار ته تلو کور ته چې بیا رااله شپه شوه نو د شپې کس چې دی نو د غریب هلک ورته رینګ وکړو چې دی ورته کله رینګ وکړو نو دوی د یو بل سره خبرې کولې خو د جنۍ ډیره زیاته خفه ده یا جنۍ ډیره زیاته خفه ده د هلک ته تپوس وکړو چې ته ولې دومره خفه یې نور کله خو تا داسې ریاکشن نه دی کړی ملګرو جنۍ ورته ویل چې نن زه بازار ته تلم په بازار کې مې یوه جوړه ولیدله خو ډیره زیاته ښایسته وه خو زما سره پیسې نه وې هغه هلک ورته ویل ویل دا څه خفګان خبره ده په دې خبره باندې مه ژاړه زه به تاله جوړه واخلم هغه جنۍ ورته واپس ویل که نه ویل ته خو ځانه یو غریب انسان یې نو ته به ماله څنګه جوړه واخلې ویل 2 ورځې پکې تېرې شوي دي د هلک سره یو ټچ موبایل ورسره و دغه ټچ موبایل یې لاړو په بازار کې یې خرڅ کړو که نه او روپۍ یې راوړې چې کله روپۍ راوړې نو ځان یو وړوکی شان موبایل واخیستو ساده او هغه غټ انډراید موبایل یې خرڅ کړو او د جنۍ له روپۍ ورکړې ویل ځانه پې جوړه واخله د جنۍ لاړه بازار ته او ځان یې پې جوړه واخیسته کومه جوړه چې دی غوښته د هغه نه پس چې دا نو ټایم تېرېږي یو 2-3 ورځې پس 2-3 ورځې تېرې شوي دي د جنۍ او د هلک د یو بل سره د مینې محبت خبرې کوي او بالکل د یو بل سره مینه محبت دی او بیا د دې جنۍ چې ده نو دا د هلک ته رینګ وکړي وایي زما مور او پلار چې دی نو زما رشته چې ده نو یو مالدار هلک دی وایي هغه لی ورکوي نو د هلک ورته وایي وایي تاسو ما سره کومه وعدې کړلې زه په تا خفه کېږم ما ستا هر ارمان پوره کړی ته څنګه د هغه سره واده کوې ملګرو خو جنۍ ورته وایي وایي زه هم هغه مالداره دی او زه ورسره واده کوم او ته خو یو غریب یې نو ستا سره څه دي ملګرو د هلک ورته بیا هم وایي ما ستا هر ارمان پوره کړی دی ما کوشش کړی دی چې ته مې چې تاسو غوښتلي دي که نه نو ما دله هغه درکړي دي نو ته نور څه غواړې ملګرو خو جنۍ ورسره ایسته کې د هغه هلک سره واده وکړي چې کله د هغه هلک سره واده وکړي د ټایم تېرېږي د مالدار هلک سره واده وکړي نو ټایم تېرېږي نو چې دا جنۍ چې دا نو یوه ورځ په کور کې راولوېږي او بیماره شي نو دوی سیده راوړي ډاکټر له چې کله هسپتال ته راوړي ډاکټر له نو چې هسپتال کې ډاکټر چې ده نو معاینه وله کوي نو وایي د دې جنۍ چې زړه دی نو دا مکمل ختم شوی دی دا مکمل اکسپایر شوی دی دا اوس ختمه ده دې ته به زړه بدلوی که زړه ورته وربدل نه شي که نه نو دا به سیده د دنیا نه ځي او بالکل جنۍ بېهوشه پرته کومه د خاوند چې دی نو دی ورور دی نو دا هم ډېر زیات خفه شو او د نور خلک هم خفه شو او چې دا خبره یې واورېدله که نه چې ډاکټر ورته وویل چې زړه به وله بدلوی یو کس وله زړه ورکوي نو دا ټول خلک وتښتېدو نه پس د جنۍ چې ده نو بېحاله پرته ده په هسپتال کې او نور څوک ورسره نشته دی یوازې پرته ده نو که دغه هغه هلک راغی کوم غریب هلک چې و او دې چې کوم هلک سره مینه محبت کې انکار کړی او مینه محبت کې ورته بېوفایي کړې وه نو هغه هلک راغی او هسپتال ته راغی او ډاکټر صاحب ته ویلو ویل زما دا زړه راواخله او په دې جنۍ ته یې ولګوله نو هغه زړه یې راواخیستلو او دې جنۍ ته یې ولګاوه او جنۍ کله چې په هوش کې راغله که نه ملګرو نو په دې خټه یو خط پروت و ویل ملګرو په دې خټه خط پروت و چې کله دا خط راواخیستو که نه دا هغه غریب سړي ورته لیکلو که نه ویل دا هغه زړه دی چې تا دا مخکې ناکاره کړی و که ما چې ستا سره مینه محبت کولو او تا ما ته مخکې بېوفایي کړې وه دا هغه زړه دی نن ستا په زړه کې یې کار راغی ملګرو نو اصل حقیقت دا دی نن سبا که تاسو د چا سره مینه کوئ نو هغه انسان له چېرته هم ټایم مه ورکوئ کوم انسان چې ستاسو سره مینه محبت کوئ نو هغه له ضرور ټایم ورکوئ ښه په زندګۍ کې نن سبا ډېر خلک بېوفا دي چې ته ورسره مینه محبت کوې او هغه به د بل سړي سره مینه محبت کوي زندګي به ورسره سپینډ کوي نو چې تاسو هم چېرته دا غلطي ونه کوئ که تاسو هم غواړئ که نه چې موږ یو داسې قسمه قیسو نه بچ شو د ټول عمر د ټینشن نه بچ شو دماغي مریضان نه جوړ نه شي نو بیا به دې خبرو خیال ساتئ ملګرو نو دا د هلک سره یو غټ زیاتی وشو هغه هلک له بیا هم قرباني ورکړه د هلک او د جنۍ په مینه محبت کې ور پراخي د هلک مینه چې ده نو دا چېرته هم نه ختمیږي او د جنۍ مینه چې ده نو دا خو ختمیږي که بل سړي له راغله نو هغه سره بیا خوشحاله وي خو هغه هلک وله دومره قرباني ورکړه که نه چې هغه خپل زړه یې وله ورکړو خو ځکه چې که تاسو د چا سره مینه کوئ نو هغه له ټایم مه ورکوئ چې څوک ستاسو سره مینه محبت کوي نو هغه خلکو له ضرور ټایم ورکوئ او دا ویډیو چې ده د نورو پښتنو سره ضرور شیر کړئ یو ډېره زیاته عبرتناکه ویډیو وایار زه خو ډېر زیات